سلام دوستانو، هیله لرم چې ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمایي یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته تشریف راوړ. د امامه ابو امامه په نوم یو انصاري صحابي ولې تپوس یې ترې وکړ: ابو امامه، د لمونځ وخت خو لا نه دی، څنګه بې وخته په مسجد کې ناست یې؟ هغه ورته وویل: د الله رسوله، څه غمونه او پریشانۍ او قرضونه راګیر کړی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: آیا داسې کلمات او دعا درته ونه ښیم چې کله هغه وایي نو د الله جل جلاله به د غمونو او قرضونو څخه خلاص کړي؟ ابو امامه وایي: ما ورته وویل: د الله رسوله، ولې نه؟ بیا ورته د الله رسول دغه دعا وښودله او توصیه یې ورته وکړه چې سهار او ماښام دا 3 ځله وایا. صحابي وایي: ما به چې کله دا دعا ویله نو الله تعالی به زما پریشانۍ هم ختمې کړې او له قرضونو څخه یې هم خلاص کړم. همدغه دعا مونږ د ویډیو په ډسکرپشن کې درته ښایو، تاسو کولی شئ چې د ویډیو د ډسکرپشن نه همدغه دعا چې دی تاسو هم ووایئ، الله جل جلاله مو پریشانۍ ختم کړي. د لا نورو خوندورو ویډیو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.